یوې داسې لرې پرتې سیمې په موټر کې مزل کوو چې له همدې تونس ډوله موټر پرته نورو موټرو ته لاسرسی پکې ګران دی. د دې موټر چلونکی له ګرانښته په کلي کې په استاد اکبر مشهور دی، ځکه دا کلی یوازې همدا یو موټر لري چې خلک پرې خپلې اړتیاوې پوره کوي. دا جزون بیا نو بیا کته د سرمردي خلک کته موټر ته ځي پیاده ځي جزون هغه موټر بیا لږ پاس ځي که مریض پیکسیم کوز جای ته ځي موټر در باس مرباس پیاده ځي یا موټر سکیل څوک وسایل ولري بیا موټر راولي بیا مریض هم تر هغه وخته پورې هغه ساحې ته چې رسیږي عاجز د مرګ و موت ته رسېدلی. د کلي خلک دومره ناداره دي چې آن د اکبر خان موټر کې په قرض د ښکلاګانو تر ښاره یعنې کابله پورې ځي. اکبر خان د خلکو د قرضونو ځانګړې کتابچه لري چې پر ډیرو کلیوالو یې لا پور پاتې دی. والا دا اوس کتابچه در ښکاره کړم چې هره ورځ کوسي بیچارهګان له ډېر هغه نور خلک دي بلې منطقي خلک چې دی ما ته وایي چې ما سره کورا نشته بیا به یې درکړمه خښتو کې دا خښتې وایي خوست ته لاړ شي مزدورۍ پسې دا خلک ډېر بیچاره خلک دي نه لري بیا بیا پرې پاتې نه شي هغه کله یې وګټلې بیا خدای مهربانه دی بیا ما ته پیسې راکړي. د اکبر خان موټر سهار دومره وختي له کلي وځي چې ډیری خلک لا په خوب ویده وي. کابل ته تلونکي کسان باید د سهار تر لمانځه وړاندې د اکبر خان موټر ته ځان ورسوي، ځکه تر لمر خاته وروسته د بل موټر موندل ناشوني دي. په زړه پورې دا ده چې اکبر خان د موټروانۍ په دې 20 کلنه دوره کې یو ځل هم ټکر نه دی کړی. یاره الله فضل ده تر اوسه پورې نه ټکر سره نه مې داسې یو مګتون نه په موټر مې څوک ویلي نه موټر ټکر سره کړی ده. شکر الحمدلله 20 کالو کې ما ته تر اوسه پورې دا هېڅ شی نه دي لیدلي. الله دې وساتي ټول مسلمانان ته تر اوسه پورې خدای ساتلی یم او د خدای نظر سره. اکبر خان هم ډیر بډای نه دی، پر دې موټر یې یوازې ورځنی ژوند چلیږي او زامن یې هم یو او بل ځای مزدوري کوي. په دې موټر باندې سم الله سم دغه ورځې 1500 شپږ 200 روپۍ پې ګټم په همدغه باندې کور چلوم. همداسې 2 بچیان مې اوس را زلمیان شوي دي هغه هم د اوس وخت کې لږ غریبۍ مریبۍ ته وځي دا روزانه مزدوري کوي یوې خوا بلې خوا ته ځي. اکبر خان سره کابل ته تګ یو بل زحمت هم غواړي او هغه دا چې یو ورځ وړاندې باید اکبر خان ته د هغه په موټر کې د ځای نیولو لپاره نیغ په نیغه هغه ته وویل شي، ځکه اکبر خان ټلیفون لري خو سیمه کې مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی په نشت حساب دی.